بسم الله الرحمن الرحیم. بیا مو د سیریما د لسم ټولګي د فزیک مضمون لپاره ستاسو په خدمت کې تیره ویډیو کې موږ تاسو د لسم ټولګي فزیک مضمون 22م لوست کې موږ تاسو پر انکسار باندې کار وکړي. همدارنګه انکسار مو وپېژنئ چې انکسار څه ته ویل کېږي او د انکسار قوانین مو زده کړل. راځو د تیر لوست په ادامه سره په تیر لوست کې ځینې موضوعات و چې موږ هغوی ته زیاته تشریح ورنه کړه، بلکې د دې یادونه مو وکړله چې موږ به د دغه ځینو نورو موضوعاتو څخه په بلې ویډیو کې بحث کوو چې د هغو مهمه موضوعاتو د جملې څخه یو د انحراف زاویه ده. راځو نن موږ تاسو د انحراف زاویه پېژنو چې د انحراف زاویه کومې زاویې ته ویل کېږي. د انحراف زاویې ته که چیرې موږ تاسو راسو نو داسې ویلی سو چې د انحراف زاویه عموما د څه شي څخه رامنځته کېږي. د انحراف زاویه چې د هغه د وارده وړانګې د څه څخه رامنځته کېږي، د امتداد څخه رامنځته کېږي. څنګه زه اوس تاسو ته درښایم. فرض کړئ دې ځای کې تاسو وګورئ د نقطه کې دلته وګورئ دې وړانګې ته موږ تاسو وارده وړانګه وایو، د لومړنۍ وړانګې ته څه وایو؟ د لومړنۍ وړانګې ته موږ تاسو وارده وړانګه ورته وایو. صحیح دی، وارده وړانګه ورته ویل کېږي چې دا عموما د څه په توري سره ښودل کېږي؟ د آی په توري سره ښودل کېږي. همدارنګه دغه زاویې ته دغه وړانګې ته څه ویل کېږي؟ منکسره وړانګه یا هم ماته سوې وړانګه. صحیح دی، منکسره وړانګه یا هم ماته سوې وړانګه چې دا عموما د آر په توري سره څه رقم کېږي؟ ښودل کېږي. او هغه زاویه چې وارده وړانګه یې د نارمل سره جوړوي عبارت د وارده زاویې څخه ده. صحیح دی، هغه زاویه چې وارده وړانګه یې د نارمل سره جوړوي عبارت د څه څخه؟ د وارده زاویې څخه ده. او هغه زاویه چې منکسره وړانګه یې د نارمل سره جوړوي عبارت د څه څخه ده؟ د منکسره زاویې څخه ده. په دې ځای کې یو بله زاویه هم موجوده ده، هغه دا چې که چیرې تاسو وګورئ دغه زموږ او ستاسو لومړنی محیط سو، دا مو څه شي سو؟ دا مو لومړی محیط سو. صحیح دی، همدارنګه دا مو څه شي سو؟ دویم محیط سو. د لومړني محیط څخه وړانګه راغلې ده څه شي ته؟ دویم محیط ته. او دویم محیط ته په داخلېدو سره داسې د انکسار ضریبونه د دواړو محیطونو دا فرق کوي. نو دویم محیط ته په داخلېدو سره دلته څه شي دی؟ دویم محیط ته په داخلېدو سره دغه وړانګه ماته سوې ده یا هم انکسار یې کړی دی. ولې؟ ځکه چې دلته چې د نور سرعت په لومړني محیط کې چې د نور سرعت څومره دی، په دویم محیط کې هغه د نور سرعت توپیر کوي. نو ځکه چې کله دا وړانګه دلته داخله سوې ده نو دلته دویم محیط ته په داخلېدو سره یې څه شي کړی دی؟ انکسار کړی دی. په دې ځای کې که چیرې موږ تاسو دې ته وګورو که چیرې د دویم محیط ته دا وړانګه نه وای را داخله سوې نو دا وړانګې څه شي کوله؟ همدغسې امتداد پیدا کوي او همداسې څه شي تلله؟ سیده پسې تلله. دلته چې دغه د وارده وړانګې امتداد یافته وړانګه او همدارنګه منکسره وړانګه د څو په اندازه سره توپیر کوي، یعنې د څو په اندازه سره دا وړانګه څه رقم کېږي؟ د څو په اندازه سره دا وړانګه ماتېږي. تاسې وګورئ وارده وړانګه که چیرې دلته دویم محیط ته دا نه وای را داخله سوې نو دا دغسې پسې ادامه پیدا کوله. نو یعنې که چیرې موږ دا وړانګه ته داسې امتداد ورکړو تقریبا دا داسې مخ ته ځي. اوس که چیرې دلته موږ وګورو دغه وړانګې د ډي په اندازه سره په دغه اندازه سره یې دې څه کړی دی؟ د ډي په اندازه سره د انکسار کړی دی یا ماته سوې ده. دغه زاویه چې د ډي نوم ورکول سوی دی دې ته د انحراف زاویه ورته ویل کېږي. دې ته څه ویل کېږي؟ د انحراف زاویه ورته ویل کېږي. څنګه په دې خبره مو سر خلاص کړو؟ ګورئ که چیرې دویم محیط موجود نه وي دا وړانګه همدغسې مخ ته پسې ځي. امتداد که چیرې موږ دې ته ورکړو دا همداسې څه رقم کېږي؟ مستقیما مخ ته ځي، کوم انکسار نه پکښې رامنځته کېږي. خو کله چې وارده وړانګه دویم محیط ته را داخله سي، دویم محیط ته په داخلېدو سره دا چې دلته د نور سرعت توپیر کوي نو دا ماتېږي. دا چې دا وړانګه په څومره اندازه ماتېږي دلته چې څه کېږي؟ د وړانګې د دغه اندازې د لاسته راوړلو دپاره د وارده وړانګې امتداد یافته وړانګه او منکسره وړانګې ترمنځ چې کومه اندازه ده دغه اندازه د ډي په توري سره ښودل کېږي. او دغه زاویې ته چې کومه زاویه چې رامنځته کېږي دغه زاویې ته څه ویل کېږي؟ د انحراف زاویه ورته ویل کېږي. د انحراف د زاویې اندازه موږ څنګه لاسته راوړلی سو؟ د انحراف د زاویې اندازه چې ده هغه داسې لاسته راځي چې مثلا د ډي د انحراف زاویه موږ تاسو په ډي توري سره ښیو نو داسې ویلی سو چې ډي چې ده هغه په خپله مساوي کېږي په آی منفي آر مطلقه.
معنا دا چې وارده زاویه منفي چې شي منفي منکسره زاویه د دوی مطلقه قیمت. ولې مطلقه په نظر کې نیسو؟ ځکه ځینې وخت کې چې شي کېږي په ځینې وخت کې دغه منکسره زاویه لویه وي تر وارده زاویه. نو کله چې منکسره زاویه تر وارده زاویه لویه سوله نو انحراف زاویه منفي نشي راتللی. نو ځکه موږ دوی مطلقه قیمت نیسو تر څو د انحراف زاویه څه رقم سي موږ ته مثبته په لاس راسي. خو دلته دوې خبرې شته. هغه دوې خبرې چې تاسو باید په فکر کې وي هغه څه دي؟ لومړی یوه مهمه خبره دا چې کله چې وړانګه د رقیق محیط څخه غلیظ محیط ته ځي، د رقیق شفاف محیط څخه غلیظ شفاف محیط ته ځي، یعنی تاسو فرض کړئ چې دا لومړی محیط چې دی دا هوا ده او دویم محیط چې دی هغه څه دی؟ اوبه دي. اوس هوا چې ده هغه یو رقیق شفاف محیط دی نسبت اوبو ته. اوبه چې بیا دی نسبت هوا ته څه دی؟ یو غلیظ شفاف محیط دی. کله چې وړانګه د رقیق شفاف محیط څخه غلیظ شفاف محیط ته راځي نو په دغه وخت کې وارده زاویه لویه وي تر څه شي؟ تر منکسره زاویه. وارده زاویه څه رقم یې؟ لویه وي تر منکسره زاویه. او دویم حالت کې کله چې وړانګه د غلیظ شفاف محیط څخه رقیق شفاف محیط ته ځي، کله چې وړانګه د غلیظ شفاف محیط څخه رقیق شفاف محیط ته ځي په دغه وخت کې بیا منکسره زاویه چې ده هغه لویه وي تر چا؟ تر وارده زاویه. منکسره زاویه به څه رقم یې؟ لویه وي تر وارده زاویه. یا دا خبره داسې لیکلی سو چې وارده زاویه چې ده هغه کوچنی وي تر چا؟ تر منکسره زاویه. معنا دا چې منکسره زاویه څه رقم یې؟ تر وارده زاویه لویه وي. دا په کوم حالت کې؟ دا دواړه خپل ځان ته حالتونه لري. لومړی دا چې کله وړانګه د رقیق شفاف محیط څخه د چی څخه؟ د رقیق شفاف محیط څخه و غلیظ شفاف محیط ته ځي نو په هغه وخت کې وارده زاویه تر منکسره زاویه لویه وي. او دویم کله چې بیا وړانګه د غلیظ شفاف محیط څخه د چی څخه؟ د غلیظ شفاف محیط څخه و رقیق شفاف محیط ته ځي په دغه وخت کې بیا دغه وارده زاویه چې ده هغه تر منکسره زاویه څه رقم وي؟ کوچنی وي. دا و د انحراف زاویه او د انحراف د زاویه اړوند هغه مهم نقاط. دا چې په تیر لوست کې موږ تاسو د ځینو موضوعاتو څخه یادونه نه وه کړې نو ځکه مو په دې لوست کې هغه موضوعات بیرته صفا کړله، بیرته مو کور کړله. نو د انحراف د زاویې په پیژندلو سره زموږ او ستاسو د دې ویډیو درس هم پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بلې ویډیو پورې ښه ورځ او ښې چارې.